بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، میں گوید بندائی نیازمند بارگاہ رب صمد المعتصم بذیل سید الانبیاء محمد عنایت احمد غفر له الاحد که این رسالہ است در علم صرف کہ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب بجزیرہ انڈمین بمعرض تحریر در آمد. پرون مونږ په ابتدا د کتاب کې یو څو خبرې ذکر کړې وې چې په هغو کې اول تعریف د نمونه د علم و چې د علم مشهور نمونه څو دي. تقریبا علماء کرام د دې مشهور نمونه 5 ذکر کوي. یو علم الصرف، علم التصریف، علم المیزان، علم الاشتقاق، علم الصیغه. دا 5 مشهور نمونه د علم الصرف دي. بیا دویم نمبر خبره تعریف د علم الصرف و. تعریف ذکر شپرون چې د دې علم الصرف ډیر تعریفونه دي، خو یو تعریف د دې دا دی چې الصرف هو علم بوصول يعرف بها احوال ابنية الكلم التي ليست باعراب وبناء. دریم نمبر خبره موضوع د دې وا. موضوع ذکر شوله د دې الکلمة من حيث الصيغه. او څلورم نمبر خبره غرض او مقصد د دې علم هغه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب من حيث الصيغه. او پنځم د کتاب نوم، نو د کتاب نوم دی علم الصيغه. او شپږم د کتاب د مصنف نوم، نو د مصنف نوم دی مفتی محمد عنایت احمد صاحب. او معنا د خطبه و تقریبا داو خبرې پرون ذکر شوی. نو نن علامه صاحب فرمای اما بعد میں گوید. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نواله تر روان رساله مشتمل است بر یک مقدمه. تر دې زی پورې او خبرې ذکر کول دي. چند تک اب ذکر میں کرو؟ هفته. اول علامه صاحب بخپل تعارف کی. دویم تعین د موضوع د دې کتاب وکي چې دا کتاب په څه شي کې لیکل شوی، په کوم فن کې لیکل شوی دی. صحیح شو. دریم سبب د تصنیف په ذکر کې. صحیح شو. څلورم مقام د تصنیف په ذکر کې چې دا کوم ځای کې لیکل شوی دی. پنځم حالت د تصنیف په ذکر کې. شپږم عظمت د دې تصنیف په ذکر کې. اوم دعا به وکړي. اخره کې به څه ذکر کړي؟ دعا د پاره د خپل ځان او د پاره د طالبانو. اولنۍ خبره تعارف د علامه صاحب. علامه صاحب فرمایي چې زه یو محتاج او ګناهګار بنده د الله رب العزت د دربار محتاج ما او منګولې لګونکی ما په سنتو د نبی علیه السلام باندې. علامه صاحب فرمایي چې زما نوم مفتی محمد عنایت احمد صاحب دی. الله دې وایي ما ته بخښنه وکړي. دویم علامه صاحب دویم نمبر خبره ذکر کوي تعین د موضوع د دې کتاب چې دا کتاب په کم علم په کم فن کې لیکل شوی. نو علامه صاحب فرمایي چې دا کتاب په علم صرف کې لیکل شوی دی. صحیح شو. دریم سبب د تصنیف. علامه صاحب فرمایي چې دا کتاب ما د خپل یو مهربانه او احسان کوونکي ملګري د زړه د ساتلو دغه د زړه د لحاظ کولو دپاره لیکلی چې هغه ما نه ډېره مطالبه وکړله
چې ته په علم الصرف کې یو کتاب ولیکه نو دا کتاب ما د هغه دپاره ولیکه چې د هغه نوم څه دی؟ حافظ وزیر علي صاحب. دا کتاب ما د ده دپاره لیکلی دی چې د زما نه څه وکړه؟ مطالبه وکړله. دا څو خبرې شولې؟ 3 خبرې شولې. څلورم مقام د تصنیف چې دا کتاب په کوم ځای کې ما لیکلی نو علامه صاحب ذکر کوي چې دا کتاب ما لیکلی په جزیره انډیمین کې. په کومې جزیره کې؟ انډیمین. دا په انډیا کې یو جزیره ده، په هلته دا کتاب ما لیکلی دی. دا انډیمین هم ویلی کېږي، انډیمان هم ویلی کېږي، دواړه رقمه تلفظ کېږي. دا صحیح دی. او 5 نمبر خبره حالات د تصنیف. نو علامه صاحب فرمایي دا کتاب ما په جیل کې لیکلی دی په داسې حالت کې چې ما سره هیڅ یو کتاب د کوم علم نه و. جیل کې مې لیکلی او په داسې حالت کې مې لیکلی چې ما سره کوم کتاب د څه نه و؟ د کوم علم نه و. د خپل یاداشت نه مې لیکلی دی. د چا نه مې لیکلی؟ خپل یاداشت او د ذهن نه مې لیکلی دی. او 6 نمبر خبره څه وه؟ عظمت د کتاب. علامه صاحب فرمایي چې دا کتاب ما په داسې ښه طریقه، داسې په عمده طریقه باندې لیکلی دی چې دا د 5 کتابونو یعنی صرف میر، پنجگنج، دارنګې منشعب، زبده او بل څه دی؟ میزان، منشعب، پنجگنج، زبده او صرف میر د دې 5 کتابونو نچوړ او خلاصه ده. څوی چې زما دا کتاب د څو کتابونو نچوړ او خلاصه ده؟ د 5 کتابونو، د میزان، پنجگنج، منشعب، زبده او صرف میر. د دې 5 کتابونو خلاصه او نچوړ زما دا کتاب دی. او د دې نه علاوه په نورو فایدو باندې هم دا زما کتاب څه دی؟ مشتمل دی. څو خبرې شوې؟ 6 شولې. او 9 نمبر خبره اخرنۍ علامه صاحب دعا کوي چې الله رب العزت دې د دې کتاب په ذریعه باندې طالبانو ته فایده ورسوي. او الله رب العزت دې علامه صاحب فرمایي چې ما خپل ځان کوي او طالبان متبع د سنتو د نبی علیه الصلاة والسلام وګرځوي. بس دی. راځي اوس دا 6 خبرې لاندې پیدا کړو چې دا چیرته دي. اول نمبر خبره څه وه؟ تعارف. چې علامه صاحب فرمایي چې زه ګناهګاره بنده محتاج د خپل د رب د دربار او منګولې لګوونکې په سنتو د چا؟ نبی علیه الصلاة والسلام. زما نوم څه دی؟ عنایت احمد. نو دا اول نمبر خبره ذکر کوي. په دې عبارت سره علامه صاحب می گوید وای بنده نیازمند، محتاج بنده، نیازمند محتاج ته وای. بارگاه رب د دربار د بینیاز رب. صمد بینیاز ته ویلی کیږي. صمد چی رمیگا؟ بینیاز. او نیازمند چی رمیگا؟ محتاج رمیگا. صحیح است. وای محتاج بنده د دربار د بے صمد ذات، المعتصم منگولی لگون کے، بزیلی پلمن. زید دامن میگی چی؟ ایرا. خو مراد اینجا چی است؟ سنت است. سنت نبی علیه السلام است. صحیح است. امی زیل هر او چیز را میگه که آخری حصه او باشه. د یو شی اخرنی حصه ته ویل کیږي. صحیح ده. خو اینجا مراد چی است؟ سنت نبی علیه السلام. بزیل سید الانبیاء، په سنتو د سردار د انبیاء محمد عنایت احمد. محمد عنایت احمد غفر له الاحد. بخنه دی وکي دته یو خدای. بخنه دی دته څو وکي؟ د خپل ځان تعارف یې وکړه که نه چې زه څوک یم؟ د الله یو ګناهګار بنده د الله یم، د هغه د دربار محتاج یم او متبع د سنتو د نبي علیه الصلاة والسلام یم. او نوم مې څه دی؟
عنایت دی او الله دې ما ته بخښنه وکړي. صحیح شو. دویم نمبر خبره څه وه؟ کتاب، تعیین د موضوع د کتاب. نو دا علامه صاحب چې کوم فن کې مې لیکلی دی علم الصرف، نو دا دویم نمبر خبره اوس درته ذکر کوي په دې عبارت سره چې این رساله ایست در علم الصرف، چې دا رساله لیکلی شوې په علم الصرف کې. پوه شوې چې کتاب په څه کې لیکلی شوی؟ په دې پوه کړلی چې صحیح دی را روان اسباب ټول د څه باره کې دي؟ صرف باره کې دي، د نحو باره کې نه دي، یا د کوم بل فن باره کې. دریم نمبر خبره سبب د تصنیف. نو علامه صاحب ویلي چې دا ما د پاره د چا لیکلی و؟ د حافظ وزیر علي صاحب د زړه د رعایت ساتلو د پاره، د هغه د دلجویي د پاره مې دا کتاب څه کړی لیکلی دی. نو دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر مې کنه کہ بپاس خاطر، بپاس رعایت ته وایي، لحاظ ساتلو ته وایي، صحیح دی. او خاطر دل رمیږه، زړه ته وایي. صحیح شو. او شفیق مهربان او محسن احسان کوونکی. نو معنا میشوه کہ بپاس خاطر شفیق محسن د احسان کوونکی مهربانه د زړه ساتلو لپاره، د احسان کوونکی او مهربانه د زړه ساتلو لپاره، د رعایت د زړه ساتلو لپاره. صحیح شو. د لحاظ ساتلو لپاره معنا یې مجمع محاسن راجمع کوونکې د خوبیانو، مجمع محاسن د خوبیانو راجمع کوونکې. صحیح شو. دې ته وایي حافظ وزیر علي صاحب، یعنی حافظ وزیر علي صاحب دا د چا د دلجویي دپاره ما کتاب ولیکه؟ د حافظ وزیر علي صاحب. څلورم نمبر خبره څه وه؟ مقام د تصنیف. اوس درته مقام د تصنیف ذکر کوي چې دا کتاب ما چیرته ولیکلی دی؟ په جیل کې، په جزیره انډي مین کې. صحیح شو. وی بجزیره انډي مین په معرض تحریر در آمده، په جزیره انډي مین کې یا انډي مان کې به معرض تحریر آمده ولیکلی شوه. معرض اصل کې ظهور د یو ځي ته ویلی کېږي، ظهور د محل ته، خو دلته د په معرض تحریر در آمده د ټولې جملې معنا کېږي ولیکلی شو. صحیح شو. په جزیره انډي مین کې. انډي مین دا په اردو کې دته کالا پانی وایي. صحیح دی. دا یو علاقه دلته په دې جزیره کې یو جیل و چې د هغې نوم و کالا پانی. هغه چې دی مکمل هغه و د تورو تیږو نه جوړ. صحیح شو. نو هغې کې چې دی دا بندي و. او سبب د بندیتوب یې څه و؟ سبب د بندیتوب یې دا و چې د انګریزانو خلاف فتوا ورکړله د جهاد، چې فتوا یې ورکړله او خپله هم د مجاهدینو صف کې داخل شو، د انګریزانو خلاف جنګ کوو. نو چې بیا کله د مجاهدینو دا تحریک ظاهرا شکست وخوړه، نو علامه صاحب چې د انګریزانو ونیوه، دې جیل ته یې بوته، دې جزیرې ته یې بوته، هلته یې څه که بندي که. نو هغه وخت کې د دا رساله لیکلې ده. ورود حقیر در آن جزیره، او رسیدل د دې حقیر در آن جزیره، دې جزیرې ته از نیرنگ تقدیر بود، د تقدیر کارو. کاری چی بود؟ تقدیر. نیرنگ در اصل چکر لګولو ته وایي. صحیح شو. او تغییر ته ویلی کېږي. خو دلته څه مطلب؟ از نیرنگ تقدیر بود، د تقدیر کارو، د تقدیر په بنیادو. زما تلل جیل ته څه و؟ دا د تقدیر کارو د طرفه د چا نه و؟ د الله نو. زه په خپله هلته نه وم تللی، بلکې بیولی شوی وم. پنځم نمبر خبره څه وه؟ عظمت که حالت د کتاب. پنځم نمبر حالت د تصنیف. علامه صاحب فرمایي چې ما دا کتاب په څه کې لیکلی؟ په جیل کې، په داسې حالت کې چې ما سره هیڅ یو کتاب د کوم علم نه و. د کوم ځای نه مې لیکلی؟
دومره کمزور یم ګوره نو داسې خیال هم مه کوئ د چا نه مې لیکلی دی د خپل ذهن نه مې لیکلی دی صحیح دی نو دا 5 نمبر خبره ذکر کوي علامه صاحب و کتاب هیڅ یو کتاب از هیچ علم نیز خود نداشت د کم علم را سره نه و صحیح شو هیڅ یو کتاب د کم علم را سره نه و این رساله را چې نه و نو دا مې د چا نه لیکلی دی د خپل یاداشت نه مې لیکلی دی صحیح دی این رساله را 6 نمبر خبره څه وه عظمت د کتاب علامه صاحب ویلي چې دا کتاب ما داسې په ښه طریقه داسې په عمده طریقه لیکلی دی چې دا نچوړ او خلاصه د څو کتابونو ده 5 کتابونو ده او وایي بله دا هم درته وایم چې د دې نه علاوه په نورو فوایدو باندې هم ګوره مشتمل دی افادات نافعه مستقل باب را روان دی صحیح دی په دې کې څلورم باب دی وایه چې دې ویرې بس هر څه نه به خلاص بیا نو دا 6 نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي چې این رساله را دی رساله لرا بوضع په داسې طریقه او اندازه نگارش ولیکلی شوه چې بجای چې په ځای د میزان و منشعب و پنجگنج و زبده و صرفمیر بکار آید کار ورکی د دې 5 کتابونو په ځای څه ورکی کار یعنې دا د دغې 5 کتابونو څه دی نچوړه خلاصه ده و بله وایي دا واوره و بر فواید دیگر هم مشتمل باشد او په نورو فوایدو باندې هم مشتمل وي صحیح شو فواید وروسته را روان دي 9 نمبر خبره څه وه اخرنۍ خبره دعا سړی اخره کې دعا کوي که نه کوي که تاسو یې نه کوئ نو دا 9 نمبر خبره ذکر کوي علامه صاحب وایي نفع الله فایده دې ورکړي الله رب العزت به په ذریعې د دې کتاب الطالبین طالبانو ته ورزقهم او نصیب دي کړي الله دوی ته وایایا او ما ته هم اتباع تابعداری کول سنت د سنتو سید المرسلین د سردار د پیغمبرانو صلی الله علیه وعلى آله اجمعین صلی الله کامل رحمت دی علیه په دی نبی علیه الصلاة والسلام وعلى آله او په آل د اجمعین ټولو باندې بس د دلته نفع الله دا اعتراض راځي چې نفع صیغه د ماضی ده او معنا تاسو وکړله د مضارع صحیح شو صیغه یې چی است ماضی او معنا کدی مضارع چیرا جواب داسې یو څو ځایونه دي چې په هغه ځایونو کې د ماضی صیغه معنا په مضارع سره کیږي صحیح شو داسې یو څو ځایونه دي چې په هغې کې د ماضي صیغې معنا په چا سره کېږي په مضارع سره په هغې کې د هغې ځایونو نه یو ځای د چا دی دعا دی صحیح چې په مقام د دعا کې ماضي واقع شي نو هلته به د ماضي معنا په چا سره کوي په مضارع سره بس دی نو نن ټولې څو خبرې وي 9 خبرې وي اول څه وه تعارف د مصنف دویم تعیین د کتاب د موضوع چې په علم صرف کې لیکلی شوی دی دریم سبب د تصنیف چې چا دپاره مې لیکلی دی د حافظ وزیر علي صاحب د دلجویي دپاره او دریم نمبر خبره څلورم نمبر خبره مقام د تصنیف په جزیره انډیمین کې مې لیکلی دی یا انډیمان کې 5 نمبر خبره حالت د تصنیف چې په دس په جیل کې مې لیکلی په داسې حالت کې چې هیڅ یو کتاب د کوم علم را سره نه و د خپل یاداشت نه مې لیکلی دی 6 نمبر خبره عظمت د کتاب چې دا کتاب د علم صیغه د 5 کتابونو نچوړ او خلاصه ده د دې نه علاوه په نورو فوایدو باندې هم مشتمله 9 نمبر خبره بس فهمیدی د کدام جای کې چی باشه